ایمان پلورونکي 107 برخه د سلطان صلاح الدین ایوبی رحمه الله د دوران رښتینی کیسې. صلاح الدین پر دغه مکارا پیدا کړه ته یو بل صلاح الدین پر دغه مکارا پیدا کړه. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى اما بعد. ورونه د تیری برخه پای کې تاسو واوریدل د شپې لومړی برخه ختمه شوې و او د حارث په کلی باندې خوب او غفلت غلبه کړې. د حارث له کور څخه په دې پټه او غلې شپه کې درې سپاره ووتل چې یو سیف الدین، بل داود او دریم حارث. د حارث او داود سره برچې او تورې وې. د دوی د رخصتولو لپاره د حارث پلار او د هغه خور پوځي هم دروازې ته راوتلي وو. سیف الدین سترګې په پوځي خښې کړې وې، خو پوځي داود ته خپل ټول پام ګرځولی و چې د دې څخه وروسته درې واړه اسونه په تیاره کې ورک شول. درې واړه ټوله شپه په سفر کې تېره کړه. کله چې سهار شو نو سیف الدین له هغوی څخه ډېر مخکې شو او دوی دواړه ورپسې شاته لرې لرې روان وو چې څوک پرې شک ونه کړي. حارث او داود په خپلو کې سره غږېدل، خو اواز سیف الدین ته نه رسېده. حارث وویل: ته ولې ماته اجازه نه راکوې؟ همدا د وژلو ښه وخت او ښه ځای دی. هېڅ چا ته هم معلومات نشته چې څوک ورسره و. مړی به یې چیرې پټ په خاورو کې ومنډو. داود وویل: حارثه، د ده په وژلو هېڅ هم نه کېږي. که دا ووژل شي نو پوځ یې بل څوک استعمالوي. داسې چاره په کار ده چې ټول پوځ یې بېکاره او پل شي. خو وروڼو، د غرمې څخه مخکې هغوی ته د حلب منارونه ښکاره شول. هغوی د لارې څخه چپ شول او د المبارک سیمې ته ولاړل چې هلته ونې، بوټې، شنې ګیاوې او اوبه زیاتې. کله چې دوی هلته ورسېدل د هغه ځای قومندان په منډه راغی او ویې ویل چې الملک صالح تیار راغلی او ستاسې په انتظار کې ناست دی. د هغه دوه سالاران راغلل او سیف الدین ته یې هرکلی ووایي. بیا صالح هغه ته په حلب کې د شپې مېلمستیا وکړه او هلته د خبرو لپاره وخت وټاکل شو. دواړو د شپې سره ولیدل او اوږد بحث یې سره وکړ. خو وروڼو، ځینې کتابونه چې د هغه وخت حالات یې لیکلي دي وایي چې سیف الدین الصالح ته وویل چې تاسې ماته د خپل پیغام لیکلی ځواب رانه کړ. خو صالح په دې خبره ډېر خفه شو چې ما خو ډېر وخت کېږي چې ځواب در رسولی دی. هغوی لټون پیل کړ چې د پیغام وړونکی پیدا کړي، خو د هغه هېڅ پته ونه لګېدله او نه چا پېژانده چې پیغام چا وړی دی. دا خبره صلیب سلاکارانو ته ورسېده. هغوی وویل چې یا خو پیغام وړونکی د سلطان صلاح الدین ایوبي جاسوس دی چې لیک به هغه ته رسېدلی وي، یا دا چې په لاره کې نیول شوی او له منځه تللی دی. خو د دې لپاره چې سلطان صلاح الدین ایوبي مخکې حمله ونه کړي نو باید تاسې سمدستي یرغل او برید وکړي او هغه ته وخت مه ورکوئ. صلیبیانو غوښتل په هره توګه چې وي باید د مسلمانانو ترمنځ ټکر راشي. نو فیصله یې وکړه چې سمدستي د درې واړه لښکرې په حلب کې سره یو ځای شي. بیا موصل او حرن ته پیغام واستاوه چې څومره لښکر تیار وي هماغه د سمدستي حلب ته ځان راورسوي. د ټول پوځ عمومي قومندان سیف الدین وټاکل شو، خو ګمشتګین پرې خوښ نه و. هغه خپل پوځ ورکړ، خو په جګړه کې ورسره شریک نه شو. په دوه درې ورځو کې درې واړه پوځونه په حلب کې راټول شول. د هغوی لپاره صلیبیانو مرسته او وسایل لا مخکې رارسولي او د نور سامان جمعه یې هم ورسره کړې وه. او بیا عمومي لښکر ته د حرکت حکم وکړ. د دې لپاره چې حمله ناڅاپي او پټه وشي نو لښکر د شپې وخوځېده او په ټوله لار کې کمانډویي او جاسوسي کسان وګمارل شول چې لاره هر لوري ته وڅاري او شکمن کسان بندیان او حلب ته یې راواستول. سیف الدین داود او حارث راوغوښتل او هغوی ته یې ډېر شاباسي ورکړ چې تاسې زما سره په سخت وخت کې مرسته وکړه، خو د دې به وروسته انعام درکول کېږي. حارث ته یې وویل چې ستا د خور پر ما یو قرض دی، زه به هغه قرض پوره کوم او بیا به درځم. هغې ما ته ویلي چې د سلطان صلاح الدین ایوبي توره او آس له ځانه سره راوله نو زه به ستا یم. حارث وویل: موږ به فاتح ګرځو، آیا درې واړه پوځونه ګډ او شریک دي؟ سیف الدین په خندا وویل: هو، که ژوندی وم نو د درې واړو اعلی قومندان به زه یم. داود وویل: اوس به نو د سلطان صلاح الدین ایوبي د تیښتې وار وي. خو وروڼو، داود او حارث احساساتي او چاپلوسانه خبرې کولې او د سیف الدین څخه یې ټول پلان معلوم کړ. سیف الدین هغوی ته وویل چې زما ګارډ راغلی، تاسې خپل ګروپ ته ولاړ شئ، زه به تاسې تل یادوم.
خیر درې واړه پوځونه چې اوس ترې یو لښکر جوړ شوی و د شپې په تیاره کې حرکت وکړ. حارث او داود د موصل په پوځ کې شامل شول. لښکر په منظم ډول په مخ باندې وړاندې روان و چې په لاره کې یوه داسې غرنۍ سیمه راغله چې کمرونه، ډبرې، لوړې او ژورې یې لرلې. نو د لښکر ترتیب ګډوډ او غیر منظم شو. کله چې هغوی ګډوډ شول، داود حارث ته وویل چې همدا د تېښتې ځای دی او ځان باید په همدې شپه کې جلا کړو تر څو ترکمان ته احوال ورسوو. داود او حارث خپل اسونه په تیاره کې لږ لږ اړخ ته کول تر دې چې لرې ولاړل او د خلکو له سترګو څخه پناه شول. داود غوښتل چې له خپل پوځ څخه لرې ولاړ شي او بیا د ترکمان لاره ونیسي چیرې چې سلطان صلاح الدین ایوبي هلته اړولي. تر ترکمان پورې 2 ورځې لاره وه. هغوی بالکل ډاډه او باوري وو چې تر هغه ځای پورې بیا خطر رسېدای شي. خو ورونو، صلیبي سلاکارانو د پروګرام د پټ پاتې کېدو لپاره په شاوخوا سیمو کې خپل جاسوسان او کمانډوي پوځیان ځای پر ځای کړي وو او دا حکم ورته کړی و چې هر څوک شکمن په نظر درشي هغه ونیسي او حلب ته یې بندي راولي تر څو د لښکر حرکت رسوا نه شي. کله چې دواړه ښي لوري ته ووتل او د خلکو له نظر څخه پناه شول، نو د ترکمان لاره یې ونیوله. ورونو، څرنګه چې هغوی ته معلومه نه وه چې شاوخوا سیمې جاسوسانو او کمانډوي پوځیان نیولي، په ډاډه زړه باندې روان شول او اسونه یې په چارګام نه کړل، ځکه چې اسونه یې په لاره کې ستړي نه شي. تر سهار پورې هغوی سفر وکړ او بیا وکتل چې د لښکر څخه څومره مخکې راغلي. نو ایله د هغه لښکر دوړې معلومېدې. هغوی د ورځې په رڼا کې خپل اسونه په منډه کړل چې بیا غرنۍ سیمې ته ورسېدل. هغوی د یو موړ او کوتل څخه تېرېدل چې 4 کسانو یې لاره ونیوله او هغوی ته یې د ښکته کېدو امر وکړ. داود وویل موږ مسافر یو، خو د 4 څخه یوه یې وویل مسافر ستاسې غوندې د پوځ په لباس کې وي؟ د مسافرو سره ستاسې غوندې وسلې وي؟ که تاسې هر څوک یاستئ زموږ سره به حلب ته ځئ، بیا به ګورو. سمدستي تاسې ته د مخکې تلو اجازه نشته. ورونو، دا هماغه کمانډوي پوځیان وو چې د لارې لپاره ټاکل سوي وو. داود حارث ته په سترګو کې اشاره وکړه او یو دم دواړه په صلیبي پوځیانو یرغل وکړ. حارث عادي پوځي وو او په کمانډوي جګړه نه پوهېده. په لومړي ځل زخمي شو. داود برید پیل کړ او جګړه ونښته. خو ورونو، هغوی هم 4 واړه کمانډوي پوځیان وو، نو په ټولو چلونو پوهېدل. لږ ځنډ وروسته 4 واړه ختم شول. خو حارث او داود دومره زخمیان شوي وو چې حارث له آسه وغورځېد او د مړي په شان پرېوت. داود هم پوره زخمي و، خو په خپل آس هماغسې ناست و. کله چې هغه خپل ملګری په داسې حالت کې ولید، نو پوه شو چې هغه مړ شوی. انا لله و انا الیه راجعون. داود سمدستي حرکت پیل کړ، ځکه چې هغه سلطان صلاح الدین ایوبي ته خبر رسول غوښتل. خو چې لږ وړاندې ولاړ، پوه شو چې تر ترکمان پورې ژوندی نشي رسېدی. نو د حارث د کور لاره یې ونیوله چې د حارث پلار ترکمان ته واستوي. خو په لاره کې پرې څو ځلې په ده باندې بېهوشي راغله، خو ځان یې په آس باندې کلک کړی و. بالاخره د حارث کور ته چې نږدې شوی هم ورسېد چې په آس باندې بېسده پروت و. څرنګه چې آس بلد و، هغه یې په شا تر خپل کور پورې ورساوه. خو کله چې داود را په سد شو، نو سر ته یې د حارث خور پوځۍ ناسته وه. هغه چې ولیدل، نو سمدستي یې د پلار پوښتنه ترې وکړه چې هغه چیرې دی. پوځۍ وویل پلار مې لرې تللی دی، 1-2 ورځې وروسته راځي. خو ته ولې په داسې حال کې یې؟ هغه ورته لنډه کیسه وکړه او دا یې هم ورته وویل چې حارث په لاره کې شهید شو او ما ځان دلته راورساوه. داود وویل پوځۍ ته ویلي وو چې زه هر ډول قرباني ته چمتو یم. اوس ستا د قربانۍ وخت راغلی، سمدستي باید ترکمان ته ځان ورسوي او سلطان صلاح الدین ایوبي ته خبر ورکړي چې د حلب، موصل او حرن پوځونه په لاره کې روان دي او ناڅاپي برید درباندې کوي. ځان چمتو کړه. د دې خبرو څخه وروسته هغه بېهوشه شو او د شهادت جام یې نوش کړ. انا لله و انا الیه راجعون. خو ورونو، فوزي سمدستي د حارث مېرمن له ځان سره ملګرې کړه او دواړو په اسونو باندې پښې واړولې او د ترکمان په لوري په منډه شول. خو د لارې له کړاوونو څخه نه خبره وې. هغوی دواړو ځانونه داسې تاو راتاو کړل چې څوک پرې د ښځو ګمان ونه کړي. خو بل لوري ته 3 واړه پوځونه د شپې سفر کاوه او د ورځې به یې په دښته کې واړول. کله چې بیا ماښام راغی، نو حرکت یې پیل کړ او د ترکمان په لوري روان شول. ترکمان لرې نه و او په همدې شپه باید هغوی حمله کړې وای. هغوی د راز ساتلو لپاره دا ځل پوره ترتیبات نیولي وو، ځکه تر اوسه پورې هغوی پټ روان وو او سلطان صلاح الدین ایوبي ورڅخه خبر نه و. هغه فکر کاوه چې 3 پوځونه سمدستي د دې وړ نه دي چې برید وکړای شي، نو ځکه ډاډه و.
خو بیا هم د څارنې کسان ټاکلي فوزي او د ورور مېرمن یې لکه د لیونیانو په شان مخ په ترکمان روانې وې ځکه هغوی غوښتل د حارث او داود پیغام سلطان صلاح الدین ایوبي ته ورسوي کله چې هغوی ترکمان ته نږدې شولې نو ډېره سخته سیلۍ او طوفان راغی داسې طوفان راغی چې خیمې سامان او اسونه ورته هم نشوی ټینګېدلی سیلۍ داسې شګې خاورې او دوړې بادولې چې په لارې تګ پکې امکان نه درلود دا داسې حال و چې پوځي ترکمان ته رسېدلی و په هغه ځای کې د سلطان صلاح الدین ایوبي پوځي کیمپ او قرارګاه و هغه هم خرابه کړې او خیمې ټولې ړنګې کړې وې هیڅ شی په قرارګاه کې نه معلومېده دا طوفان دومره تیز و چې 2-3 ګزه وړاندې شی هم نه معلومېده فوزي او د ورور مېرمن یې یو اړخ او کونج ته شول ګوري چې هلته څو کسان پټ ناست او د سیلۍ څخه یې ځانونه پټ کړي دي فوزي د هغوی څخه وپوښتل چې د سلطان صلاح الدین ایوبي قرارګاه او ځایناستې چیرې دي هغوی وویل همدا د هغه مرکز او قرارګاه او ځایناستې دي خو اوس هر څه طوفان په سر اخیستی او سلطان صلاح الدین ایوبي همدلته دی بل لوري ته د سیف الدین لښکر هم طوفان راګیر کړی او د هغوی اسونه او اوښان هم بې کنټرول سوي او هرې خواته په منډو هغوی په همدې شپه غوښتل په سلطان صلاح الدین ایوبي باندې یرغل وکړي او هغوی په ناخبري حالت کې راګیر کړي خو طوفان د هغوی لښکر ټول داسې ګډوډ کړ چې هر څه غیر منظم شو د صلیبیانو لاسپوڅو غوښتل د طوفان څخه وروسته خپل پوځ منظم او برید وکړي خو شپه راغله او تیاره خوره شوه فوزي ځان په همدې سخت طوفان کې سلطان صلاح الدین ایوبي ته ورساوه او هغه ته یې د داود پیغام ورکړ او ټوله کیسه یې ورته وکړه خو په همدې وخت کې طوفان هم کم شو سلطان صلاح الدین ایوبي خپلو سالارانو ته خبر ورکړ چې سمدستي راشي چې د دې طوفان څخه بل خونړی طوفان را روان دی هغو ټولو ته وظیفې وسپارلې چې زر تر زره خپل کسان منظم او په اړوندو برخو کې پوځیان ځای پر ځای کړي سیف الدین ته هیڅ معلومه نه وه چې د هغه سره نږدې څه پروګرام او پلان روان دی ځکه سلطان صلاح الدین ایوبي خپل 2 برخې پوځیان د سیف الدین د لښکر ښي او چپ لوري ته کړي وو او څه یې د شال لوري څخه هم ورڅخه راتاو کړي وو خیر د سهار راختلو سره د سیف الدین پوځ ډېر بې نظمه او ګډوډ شوی و وسلې او سامان هم یوې او بلې خواته ګډوډ پروت و آسونه یوې او بلې خواته تښتېدلي او تیت په طرف شوي وو لښکر زر زر منظم کړی شو چې په دې کار باندې نیمه ورځ تېره شوه خو وروڼو سیف الدین په دې ډاډه و سلطان صلاح الدین ایوبي تر اوسه پورې نه دی خبر او خپلو سالارانو ته یې د مخامخ برید کولو حکم وکړ کله چې هغوی د ترکمان شنې او سمسورې سیمې ته ننوتل نو د غونډیو او لوړو ځایونو څخه پرې د غشو باران پیل او د مخامخ لوري څخه پرې اور غورځونکي بمونه او منګي راتلل او د لښکر په منځ کې پرېوتل چې هر لوري ته یې اور لګاوه ځمکه ټوله سور اور وګرځېده خو په دې حالت کې سیف الدین د حملې درولو حکم وکړ ځکه د هر لوري څخه پرې د غشو باران پیل شوی هغه خپل لښکر ته حکم وکړ چې بیرته په شا راشي تر څو خپل تنظیم بدل کړي خو د شا لخوا پرې داسې سخته حمله وشوه چې ټول لښکر تیت په ترک او ګډوډ شو دا د سلطان صلاح الدین ایوبي کمانډوي حمله وه کسان ډېر کم خو سپاره په منډه راغله برچې او تور یې وچلولې او بیا بل لوري ته ورک شو په همدې وخت کې د سیف الدین د لښکر په ښي او چپ اړخونو باندې همداسې ناڅاپي حملې وشوې په دې سره مرکزي قومانده ختم شو او له بلې خوا شپه هم راغله د شپې هم حملې بندې نه شوې او هر لوري ته د وینې تویولو بازار ګرم شو سیف الدین نور هم شاته ولاړ خو د شال لوري پرې د غشو باران پیل شو خو وروڼو ټوله شپه د ایوبي لښکرو دښمن ته د مرګ لاره وښودله سهار چې کله رڼا شوه سلطان صلاح الدین ایوبي په یو غونډۍ باندې پورته شو نو ټول میدان یې تر سترګو تېر کړ اوس د آخري برید او حملې وخت و هغه خپل استازی د احتیاطي پوځ سالار ته واستاوه چې اوس نو ستاسې وار او نوبت دی لږ ځنډ وروسته په منډه آسونه راغلل چې ځمکه یې لړزوله د دې سره پلي او پیاده پوځ د الله اکبر نارې وهلې او د جګړې په میدان لکه د زخمي زمریانو په شان راپرېوته د سیف الدین پوځ او لښکر د دې وړتیا نه لرله چې د دې حملې مخه ونیسي بله دا چې د هغوی لښکر د ټولو لورو څخه محاصره او مخامخ سخته حمله هم راغله خو وروڼو په دې ګډ وډو حالاتو کې د سیف الدین ټول لښکر خپل همت له لاسه ورکړی و خو په دې حالت کې سیف الدین هم خپل زړه بایللی و او حواس یې له لاسه ورکړي وو د دې څخه وروسته د هغه لښکر په وسله غورځولو پیل وکړ او تسلیم شو د شا لخوا هم حمله پرې پیل شوه او دواړه اړخونو ته هم کمانډوي پوځیانو خپله حلقه او کړۍ راټینګوله
چې مخالف لښکر په سخته دایره کې راګیر شو. ورونو بالاخره د سلطان صلاح الدین ایوبي مجاهدین د سیف الدین مرکز ته ورسېدل چیرې چې د شرابو منګي او جامونه موجود وو. کوم بندیان چې ونیول شول هغوی وویل سیف الدین د دې ځای څخه مخکې وتلی دی. د سیف الدین پسې ډېر کسان وګرځېدل خو د هغه درک معلوم نه شو. هغه خپله وتښتېد خو پوځ یې په مکمل او پوره توګه سلطان صلاح الدین ایوبي ته پرېښود. ورونو سلطان صلاح الدین ایوبي رحمه الله د پوره بریالیتوب څخه وروسته فوزي ته مبارکي ورکړه او له هغې څخه یې مننه وکړه چې ستا په لوړ همت او قرباني باندې موږ ته الله تعالی بریالیتوب او فتح را نصیب کړ. او بیا د حارث او داود د شهادت په هکله له هغې سره غمرازي ښکاره کړه. ورونو دا لومړی ځل نه دی چې اسلامي کوچنی پوځ د لویو لښکرو په مخ کې فاتح او بریمن کیږي. که د تاریخ ټولې پاڼې وکتل شي نو په هره پاڼه کې به د اسلام د سپېڅلو اتلانو مجاهدینو سپېڅلی او روښانه تاریخ لیکل سوی. ورونو په هره زمانه کې چې د الله د دین یوه کوچنۍ ډله هم موجوده وي په لویو ډلو باندې بری مومي او الله جل جلاله فتح او نصرت ورنصیب کوي. خو د هرې زمانې مجاهدین باید په خپل مسیر باندې ثابت قدمه د صبر او تحمل څخه کار واخلي، تقوا او دیانت ته پام واړوي او د خپلو امیرانو اطاعت هېر نه کړي. ورونو تاسې په تېرو نږدې 20 کلونو کې ولیدل چې د مسلمانانو یوه کوچنۍ ډله چې په غرونو او رغونو کې لالهانده ګرځېدل فقط نیت یې د الله رضا او د اعلای کلمت الله لپاره خپل ځانونه وقف کړي وو. بالاخره الله تعالی له 50 څخه د زیاتو ملکونو په وسله سنبال پوځ باندې بریالي فتح او نصرت د هغوی په نصیب شو. الحمدلله ثم الحمدلله. خو د هرې زمانې مجاهدین چې فتح او نصرت ورنصیب کیږي دا باید په یاد ولري چې دا فتح او نصرت د الله تعالی له لوري دي. په هر حالت کې باید د الله جل جلاله شکرانه ادا کړي. ورونو د سلطان صلاح الدین ایوبي رحمه الله د رښتینې کیسو په ترڅ کې موږ او تاسو یو بل عنوان ته ورداخلیږو. خو یو شی باید په یاد ورونو، هر عنوان ته چې ورداخلیږو زموږ او تاسو دغه عنوان له مخکینی عنوان سره ربط لري. را روان عنوان سرخیندونکي پیریان او ولولې. ورونو د ترکمان جګړه د سالارانو، نایب سالارانو او قومندانانو په نظر ختمه شوه ځکه چې د سیف الدین لښکر ماتې خوړلې وه. ډېره زیاته برخه په میدان کې مړه، زخمی او یا بندیان وو. ډېر لږ کسان ژوندي خلاص شوي. په میدان کې مړي، زخمیان، اسونه، تورې، برچې، خیمې او نور به حسابه سامان هر لوري ته خپور. سلطان صلاح الدین ایوبي په هغه ځای باندې ولاړ په کوم ځای کې چې د سیف الدین مرکز او خیمه وه. سیف الدین چې کله پوه شو چې لښکر یې ماتې خوړلې او تسلیمیږي نو په پټه له میدان څخه یو څنګ ته شو او بیا هماغسې وتښتېد. د هغه تېښته ډېره له شرم څخه ډکه وه ځکه چې هغه تر خپلې شا د حرم نجونې، سندرغاړې او نڅا کوونکې ښځې پرېښې وې. د زرو او نقدي سکو بورۍ همداسې ډکې پاتې وې. ورونو دا خزانه د پوځیانو میاشتنی کومک او د خلکو د اخیستلو لپاره وه. د هغه خیمه د قصر او ماڼۍ په شان وه. د هغه سره د شرابو منګي او پیالې موجود وو. هغه دلته هم د یو بادشاه په څېر باندې وخت تېراوه. کله چې سلطان صلاح الدین ایوبي د هغې خیمې ته ننوت نو سترګې یې د سیف الدین په کټ پرېوتې چې توره د پاسه پرې پرته وه ځکه هغه په داسې وارخطایي سره تښتېدلی و چې توره یې همداسې پرته پرېښې وه. سلطان صلاح الدین ایوبي توره راپورته کړه او له تیکې څخه یې راویسته نو لکه د برېښنا په شان وځلېده. سلطان صلاح الدین ایوبي رحمه الله هغې تورې ته په ډېر غور سره وکتل او بیا یې وویل د مسلمان په توره چې کله د شرابو او ښځو سوری پرېوځي هغه بیا د اوسپنې یوه ټوټه شي. د دې تورې وظیفه دا وه چې په دې سره باید فلسطین آزاد شوی وای. خو صلیبیانو هغه په خپلو ګناهونو کې ډوبه کړه او د اوسپنې یوه ټوټه یې ورڅخه جوړه کړه. کومه توره چې په شرابو لمده شي هغه بیا د وینو د رنګ څخه بې برخې وي. خو ورونو د دې خیمې په شاوخوا کې یو بله خیمه هم وه چې په هغې کې د حرم نجونې، سندرغاړې او نڅا کوونکې مېرمنې ویرېدلې او هیبت وهلې ناستې وې ځکه هغوی خپل پای او انجام ډېر بد لید. هغوی ته د سلطان صلاح الدین ایوبي حکم واورول شو چې ټولې آزادې او خلاصې دي، چیرې چې تلل غواړي هلته به په پوره خوندیتوب او عزت سره ورسول شي. د هغوی څخه پوښتنه وشوه چې تاسې ټولې څومره وئ؟ نو یوې وویل چې موږ ټولې همدا یو خو دوه نشته.
او هغه مسلمان نه وي. هغه د سیف الدین سره تښتېدلې او همدا دوه په سیف الدین باندې ډېرې ګرانې هم دي او ټول کارونه یې د همدې دواړو په خوښه کول. ورونو څه فکر کوئ چې سلطان صلاح الدین ایوبي رحمه الله به د راروانو ناڅاپي حملو لپاره کوم تیاری نیسي او هلته به سیف الدین له کوم برخلیک سره مخ سي؟ ورونو دا چې د سلطان صلاح الدین ایوبي رحمه الله په مخ کې خپل مسلمانان رونه خنډ دي او نه پرېږدي چې فلسطین فتح کړي، څه فکر کوئ چې د دغو غدارو او له اسلام سره جفاکارو په مقابل کې به سلطان صلاح الدین ایوبي رحمه الله تر څه وخته پورې دا جګړې کوي او کله به د بیت المقدس فتح ته رسېږي؟ ورونو دې او د دې ته ورته پوښتنو ځواب پر روانو برخو کې سره له جهادي تفسیرو واورئ ان شاء الله تعالی. د 109 برخې پای.